الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. امام مؤمن ورونو، الله عز وجل في قرآن عظیم شان کی راته فرمائی انما يخشى الله، یقینا همدا خبره د ویریږي الله عز وجل من عباده لجملې د بندگانو د العلماء علما. نو علما ځکه ویریږي چې هغو ته د الله جبروت، د الله عزت، د الله سلطنت معلومیږي، په هغه باندې علم ده. همدا وجه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اما والله انی لاخشاکم لله واتقاکم له. په الله قسم چې یقینا زه زیات ویریدونکی یم په تاسې کې له الله عز وجل، او زیات متقی یم د الله. نو دا وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دروازه د وحی را خلاصه ده، او هغه د ټول بشریت او په ټول بني آدم کې اعلم ترین ذات ته. نو هغه بیا په ټول بشریت کې زیات له الله جل جلاله څخه ویریږي. د معزز مؤمنانو، امام ابن عتیه رحمه الله په خپل تفسیر المحرر وجیز کې لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی خشیت الله رأس کل حکمت. خشیت دی الله، ویره دی الله، دا د ټولو علومو د ټولو حکمتونو سر ده. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای کفا بخشیت الله علما وبالاغترار به جهلا. همدغه بلانس او همدغه تقابل کافی ده چې څوک له الله جل جلاله څخه ډیر ویریدو هغه عالم ده، او څوک چې د الله له عذابونو، د الله له نیولو غافل او بیغمه و هغه جاهل ده. همدغه د جهل و د علم دپاره معیار دی. حضرت ربیع ابن انس رحمت الله تعالی علیه چې جلیل القدر تبع تابعینو، مفسرینو، مجتهدینو، فقهاو څخه ده. فرمای من لم یخش الله فلیس بعالم. څوک چې له الله ویریږي نه، هغه عالم نه ده. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې لیکلی دي، یو حدیث مبارک را نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په آخر زمانه کې به عباد جاهلان یي، عباد جهال. عابدان به یي، عبادت کوونکي به یي، خو جاهلان به یي په دین باندې. نو که څوک له دینه جاهل یي، هغه به په عبادت کې د دلالت مرتکب کیږي. وعلماء فساق، او په آخر زمانه کې به عالمان یي، خو فاسقان به یي، د دین پابند به نه یي، د دین د احکامو پابند به نه یي. په دین کې به ضعیفه غیر مشروع هیلې جوړوي او ځان ته به لارې کې خلاصوي. نو علم اصلا هغه علم ده چې له هغه سره خشیت پیدا سو، له هغه سره ویره پیدا سو. حضرت سفیان ثوری رحمت الله علیه هغه مبارک فرمایي چې د ما د بعضی مشایخو څخه دا حدیث ما ته رسیدلی ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وسوه ای الناس شر، کوم کس، څوک په انسانانو کې بدترین انسان ده، شریرترین انسان ده؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورته کوي چې اللهم اغفر للعلماء. الله د علماو ته بخښنه وکړي، علماو ته د الله مغفرت وکړي. والعالم اذا فسد فسد الناس. عالم کله فاسد سي نو ټول انسانان فاسدیږي. د عالم له فساد سره ټول انسانان فاسدیږي. ځکه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې داسې زمانه به راسي چې علماؤهم شر من تحت ادیم السماء.
علما به شرترین انسانان یي، لاندې تر څرمنې د اسمان. من عندهم تخرج الفتنه وفيهم تعود. له دوی څخه به فتنې پورته کیږي، له دوی څخه به افتونه پورته کیږي، له دوی څخه به نفرتونه پورته کیږي. وفيهم تعود، او دوی ته به بیرته راجع کیږي، بیرته به دوی په هغه غم کې راګیریږي، ایساریږي. الله عز وجل دې موږ ته په حقیقي او واقعي علم باندې د واقعي علم د تشریح او د ترجماني توفیق را نصیب کړي. او که چېرته موږ هر څه چې په خولو راځي او هغه وایو، نو دا د مسلمانانو صفت نه ده، دا د عالمانو صفت نه ده، دا د کفارو صفت و چې له ځانه به یې په دین کې خبرې جوړولې، فتواګانې به یې ورکولې. الله عز وجل فرمایي: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. مه وایاست هغه څه چې تاسې په ژبو باندې بیانیږي چې دا حلال دی او دا حرام دی، هغه په دروغو. دا لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. چې تاسې دروغ وتړئ په الله باندې، او څوک چې په الله دروغ تړي، د الله په دین کې له ځانه فیصلې کوي، هغه به بریالي کیږي نه، هغه به کامیابه نه وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. څوک چې په ما باندې دروغ وایي، هغه په جهنم کې د ځان لپاره ځای به جوړ کړو. نو حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې دا د شرم خبره نه ده چې په دین کې یو چاته معلومات نه وي او هغه ووایي چې لا اعلم یا والله اعلم. دا د علم والا خبره ده، دا د ناپوهي خبره نه ده. امام مالک رحمت الله علیه فرمایي: من فقه العالم ان یقول لا اعلم. د عالم فقاهت په دې کې ده چې په هغه څه کې د علم نه وي او دی وایي چې زه په دې باندې علم نه لرم. او امام شعبي رحمت الله علیه وایي چې لا ادري نصف العلم، لا ادري نیم علم ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د علم ډیر عظیم منقبت او عظیم شان بیان کړی. دا دین چې تر موږه پورې را رسېدلی، په علم سره را رسېدلی، خو د دې عظیم شان او منقبت والا صفت دی الله چې د علم صفت ده، دا همدغسې مسؤلیتونه او ذمهواریانې هم لري. الله عز وجل دې موږ د دین هغه صحیح ترجماني ته او صحیح تعبیر و تشریح و تحلیل ته موږ متوجه کړي. الله عز وجل دې موږ د نفس له لومو څخه او د خواهشاتو له لومو څخه د محیطي او مزاجي قیوداتو له لومو څخه په خپل حفظ و امان کې وساتي. الله دې له موږ څخه داسې څه نه صادروي چې موږ هغه څه د اسلام د بدنامي دپاره وکړو، د اسلام د مسلمانانو د نفرت پیدا کولو دپاره وکړو، انسانان له دینه چې متنفر کړو. اقول قولي هذا. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم، زه بلال خو به ولې جهان ویښوم.